د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له انګور اډې پرته په ټول برمل کې ښوونځي تړل شوي او یوازې د کاغذ پر مخ فعاله دي، خو د پوهنې ریاست چارواکي بیا دا خبره نه مني. د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي محمد په دې اړه میلمه راډیو ته وویل چې برمل د پکتیکا سرحدي ولسوالۍ ده او خلک یې د پوهنې له نعمت څخه بې برخې دي. دلته تر اوسه پورې کوم دولتي ښوونځي نه وو، نو دې وجې نه خلکو هغه خپل هغه باندې چې هر چا کوم نصاب تدریسولو، د دې وجه او مین وجه دا ده چې دلته دولتي ښوونځي تر اوسه پورې وي نه. زموږ په علاقه کې نه مکتب شته نه سکول شته، موږ خپل وطن نه ماشومان دي. زه 3,500 روپۍ د میاشتې هغه معلم ته فیس ورکوم، خو داسې غریب خلک شته که نه چې د 300-3,500 روپۍ مخه نه ویني. مکتبونه په اړه دا دو چې یو کلی غاده مکتب وا د کرې په کړ کې وستېږي، مکتب نشته. په برمل ولسوالۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ استازي محمد عثمان وزیر په دې اړه وویل چې په برمل ولسوالۍ کې د سرحد په سیمه کې 3 ښوونځي او یو په ملکشیر سیمه کې فعال دي، نور په ټول برمل کې ښوونځی نشته. څلور دوی فعال لیکلي دي، هغه نشته. 2 مکتبونه په پرایویټ مکتبونو کې فعال کړي دي، هلته 2 پرایویټ مکتبونه دي، معلمان یې هغې ته ورکړي دي رسمي معلمان، په هغوی کې دوی شاګردانو ته سبق وایي او هغه شخصي مکتبونه د شاګردانو نه پیسې هم اخلي او معاش د دولت نه ورته راځي شي. او 2 مکتبونه دغسې په کاغذو کې فعال شوي دي او په ځمکه باندې څه حقیقت نه لري. 2 تنه زده کوونکي عزت الله او نور الله چې په یو خصوصي ښوونځي کې زده کړې کوي په یاده ولسوالۍ کې ښوونځي غواړي. هغه له حکومت غوښتنه کوي چې په یاده سیمه کې ورته ژر تر ژره دولتي ښوونځي جوړ شي ترڅو د یادې سیمې اوسیدونکي پکې زده کړې وکړي. زه غواړم چې په برمل کې ښه ښوونځي جوړ شي او زموږ په علاقه کې ښوونځي نشته، او بله غوښتنه مې دا ده چې زموږ په ټوله برمل کې ښوونځي نشته، ښه ښوونځي جوړ شي او دلته کتابونه هم موږ ته نه میلاویږي. موږ ښوونځي غواړي، هغه د کتابونه غواړي او بل موږ هغه غواړي مکتب. خو د پکتیکا ولایت د پوهنې ریاست بیا دا نه مني چې په برمل کې د ښوونځي تړل شوي وي او یا دې هم یوازې د کاغذ پر مخ فعاله وي خو خدمتونه دې نه وړاندې کوي. مهراب الدین شفق په دې اړه له میلمه راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې برمل ولسوالۍ کې ټول ټال 8 بابه ښوونځي لري چې تیر کال یې 4 تړلي وو، خو د سیمې د مشرانو، ځوانانو او ان طالبانو په همکاري بیرته پرانستل شوي او زده کوونکي پکې زده کړې کوي. 8 باب مکتبونه، 4 باب مکتبونه چالانده او 4 باب بند وو چې په روز کال موږ کوشش وکړ د خلکو په همکارۍ علماو، مشرانو، شورای والدینو او حتی مخالفینو هم په دې راځي چې خلکو سره همکاري وکړي تر هغه بند شوي مکتبونه بیرته خلاص شي. د برمل د خلکو په خبره چې ماشومان یې له کلونو راهیسې د پوهنیزو خدمتونو د نشتون له امله له پلي پورې غاړې ته ځي او هلته زده کړې کوي. دوی تل غوښتنه کوي چې دولت ورته د زده کړو زمینه برابره کړي ترڅو په خپله خاوره د خپل هیواد نصاب زده کړي او د خپل فرهنګ، سیاست، تاریخ، جغرافیې او نورو مسایلو په اړه معلومات ترلاسه کړي.